بسم الله الرحمن الرحيم يلخر دا عمر يلخر دا عمر يلخر دا د کورنیو چارو وزارت اړوند د عامه ساتنې ملي تصدۍ معاینات په ښوونیز مرکز کې د 213 تنو افسرانو، ساتنمنانو او مداومینو د فراغت مراسم ترسره شول. دغه مراسم د 112مې دورې د 10 تنو افسرانو، د 29 تنو ساتنمنانو او 180 تنو ساتونکو لپاره جوړ شوي وو. ښاغلی ورور د عامه ساتنې د ملي تصدۍ د روزنیز مرکز تدریسي مرستیال السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د عامه ساتنې د ملي تصدۍ د روزنیز مرکز مداومین په پلي نظام ترتیب او ستاسو درانه بیان لري. نظام بلندوی فرمان چرا السلام علیکم. لړی ماشه شاه لال دوی لحاظ کوي آرام سی. په مراسمو کې د عامه ساتنې ملي تصدۍ معاینات د پیژند عمومي مدیر سمونوال انجینر حمید الله شاهد، د ښوونیز مرکز قومندان الحاج سمونوال قاری صفرحمان منصور، د افغانستان بانک د محافظتي قطعې رئیس ارکان سمونمل نعمت الله خاکسار، د ښوونیز مرکز تدریسي مرستیال سمونمل حسیب الله شبیر او یو شمېر نورو مسؤلینو ګډون کړی و. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. غونډه د قرآن عظیم شان د څو مبارک آیاتونو په تلاوت سره پیل شوه. وروسته د مداومینو له لوري مسلکي نمایشات وړاندې شول چې د هغوی چټکتیا، مهارت او مسلکیتوب یې په ډاګه کړ. دغو نمایشاتو وښودله چې یاد فارغ شوي ساتونکي به د عامه ساتنې ملي تصدۍ معاینات په چوکاټ کې خپلې دندې په میړانه او ژمنتیا سره ترسره کړي. د عامه ساتنې ملي تصدۍ معاینات د پیژند عمومي مدیر سمونوال انجینر حمید الله شاهد په خپلو خبرو کې د دغو ځوانانو فراغت د ویاړ ځای وبله او زیاته کړه چې دا ساتونکي کولی شي د هیواد ملي او نړیوالو پروژو، خصوصي سکتور او پانګوالو ته اغیزمن امنیت برابر کړي. د نوموړي پر فارغ شوو ساتونکو غږ وکړ چې د خپلو دندو پر مهال له اخلاص، صداقت او ایماندارۍ څخه کار واخلي. په دې ځای باندې افتخار کوو او ویاړو چې د موږ د مرکز نه یو ځل بیا په ګڼ تعداد کې مداومین، افسران، ساتنمنان او محافظین فارغیږي. دا چې ادعا د الله تعالی په قول باندې فرض دی، نو موږ او تاسو باید شکرګزاره واوسو چې دغه فرض هم په ځای کړو. د تاسو مسؤلیت ډیر دروند دی، لکه د نامه نه چې معلومیږي د عامه ساتنې ملي تصدۍ معاینات. تاسو د دې هیواد د عامه شتمنیو ساتنه کوئ. کوم تکتیکونه چې تاسو ته درښودل شوي دي، استادانو تکلیفونه درڅخه تیر کړي دي، د تاسو نه د محافظت عامه د مسؤلینو په نمایندګۍ غوښتنه لرم چې کوم څه مو دلته زده کړي دي هغه به په خپلو وظایفو کې په عملي شکل ثابت کړئ او د هیواد د شتمنیو ساتنه به په ښه شکل وکړئ. د فارغینو په استازیتوب مولوي عبدالغني خبرې وکړې. هغه د ښوونیز مرکز له استادانو او مسؤلینو څخه مننه وکړه او ژمنه یې وکړه چې خپلې دندې به په پوره اخلاص او مسلکیتوب سره ترسره کوي. زه د خپل ټولو همکارانو په نمایندګۍ سره دلته دا ژمنه کوم
چې موږ به د دې کورس له برکت د ترلاسه شوی علم پوه او تجربه یوازې د ځان لپاره نه ساتو بلکې دا به د ټولنې د خیر د اصولو د پلي کېدو او د قانون د حاکمیت په لارې کې په اخلاص صداقت او درناوي له روحیې سره تطبیقوو. د یادونې وړ ده چې دا ښوونیز مرکز د عامه ساتنې ملي صدۍ معاینت اړوند د ساتونکو لپاره یو مهم او ستر روزنیز مرکز دی چې پکې ساتونکي په عقیدتي مسلکي او ملي روحیې سره روزل کیږي. من برای امارت اسلامی افغانستان صادقانه خدمت میکنم. محترم مجید صاحب، این جناب محمد فرید به خاطر است تصدیقنامه خویش حاضر هستم. جواب د افغانستان اسلامي امارت لپاره خدمت کوم. په پای کې مراسم د عمومي ډپارټمنټ امیر قاری عزیز الله اسمت لخوا د دعایې په ویلو سره پای ته ورسېدل. عباد الله الصالحين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.